د خدای جل جلاله څخه مرسته غوښتل. ژباړه حمدالله حلم یار. وای دوه په سترګو ړانده سوالګر وو. دوی چې د هارون رشید د ښځې ملکې زبیدې د سخاوت کیسې اورېدلې وې، نو ځکه به یې هر سهار د پاچا د ښځې د قصر په دروازه کې کچکولونه نیولي وو. یوه ړانده چې به خیرات غوښته نو ویل به خدایه ستا مهربانۍ ته ناست یم، ستا څخه روزي غواړم. او دوهم به ویل خدایه د باچا مېرمنه راباندې مهربانه کړې. کله به چې ملکه زبیده تېرېده او د دواړو خبرې به یې اورېدې، نو هغه ته چې د الله تعالی مهرباني یې غوښته 2 دیناره ورکول، او هغه ته چې د دې باچا د مېرمنې مهرباني یې غوښته 1 سورکړی چرګ او د چرګ په نس کې یې 10 دیناره ورکول. 9 ورځې همداسې تېرې شوې. 10مه ورځ د عادت خلاف یو سوالګر ناست او ملګری یې نه و. ملکې هغه سوالګر ته وویل چې آیا نور بس نه دی؟ دا دې 10مه ده چې له تا سره ښه ډېره مرسته کوم. او هغه بل ملګری چې د خدای هیلې ته به ناست و، پر لږ مرسته یې هم قناعت کړی ده او په خپله مخه تللی. سوالګر رابرک شو او ورته یې وویل کومه ده چې ډېره مرسته دې راسره کړې، خو هره ورځ دې راته 1 سورکړی چرګ رالیږه او ما هم پر خپل ملګري په 2 دیناره پلورلی ده، ځکه ما د چرګ پر ځای پیسو ته اړتیا لرله. ملکه مسکی شوه او ورته یې وویل ساده انسانه، ما د هغه سورکړي چرګ په منځ کې 10 دیناره هم درته رالیږل او تا ساده به په 2 دیناره پلورل. هغه کس چې د خدای تعالی مهرباني یې غوښتې وه، دا دی نن یې ښه ډېرې پیسې وموندلې، او تا چې د بنده مهرباني غوښته نو پر هماغه حال یې. پند: له انسان څخه د هیڅ شي تمه مه کوئ. د هر شي غوښتنه او تمه له الله جل جلاله څخه وکړئ، ځکه چې الله جل جلاله ډېر مهربان دی، د بنده غوښتنه پوره کوي او انسان هیڅ شی هم نشي کولی. د حکایات مصنوي شریف فیسبوک پاڼې لخوا وړاندې کیږي.